زلمي خليلزاد وایي له طالبانو سره تر هوکړې وروسته هم د افغان ځواکونو ملاتړ یو. امریکا وایي له طالبانو سره تر هوکړې مخکې او وروسته د افغان ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوو. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازی هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې امریکا به د افغان ځواکونو ملاتړ پرېږدي. زلمي خليلزاد په تازه ټویټونو کې ویلي ځینې رسنۍ د سولې د هوکړې او روانې پروسې په اړه بې اساسه راپورونه خپروي چې دا د سولې پروسې زیانمنولی شي. د په خبر امریکا اوس او له طالبانو سره د سولې تر هوکړې وروسته د افغان ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي او پر خپلو ژمنو ولاړه ده. خليلزاد ویلي ځینې مسایل داسې دي چې امریکا له طالبان سره پر هغو بحث نه کوي او دا به په بین الافغاني مذاکراتو کې تر بحث لاندې نیول کیږي.